د ایران خطرناک اخطارونه افغانانو ته د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته ایران چې په دې وروستیو کې په جبر د افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې په دې ترڅ کې د تهران مرستیال والي مهدي باب الحوزجي ویلي چې له غیر قانوني کډوالو سره به لږ په جګړه کې د ښکیلو جنګیالیو په څیر چلن وشي. نوموړي ویلي نن په ریحي ښار کې له غیر قانوني کډوالو سره مبارزه جګړې ته ورته ده. هغه جګړه لکه زموږ اولادونه چې پکې شهیدان شوي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې ټول غیر قانوني کډوال یاد کړي خو په افغانستان کې تر سیاسي بحران وروسته دې هیواد ته د لکونو افغان کډوالو مخه شوي چې ډیری د اقتصادي ستونزو له وجې ځانونو ته د سفر اسناد هم نشي برابرولی. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت مرستیال مولا بخت الرحمن شرافت او د هرات سیمه ییزې چارواکو له لورې د هرات د خواف او اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې دویم فاز عملي چارو پرانیسته شوې ده. د پرانیستې په دغو مراسمو کې مرستیال طالب وزیر شرافت ویلي اسلامی امارت هڅه کوي چې افغانستان د هیوادونو ترمنځ په سوداګریزې څلورلارې بدل کړي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د پانګونې له شته فرصتونو څخه ګټه واخلي او د سوداګریزو اړیکو ټینګښت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې